زموږ سره بیا هم نن په خپرونه کې د کابل د ښوونې روزنې د پوهنتون استاد ښاغلی پوهنیار عبدالبصیر عابد دی چې د سره به په یوه ډېره مهم موضوع باندې بحث کوو. هیله ده چې تاسو هم زموږ سره د خپرونې تر پایه ملتیا وکړئ او راسره اوسیږئ. دوستانو تر 9 بجو پورې به زموږ خپرونه ادامه لري. ښاغلی عابد زموږ سره استودیو کې دی چې دلته ښه راغلاست او ستړي مه شئ. عابد صاحب ښه راغلی، ستړی مه شئ. ډېره مننه. عابد صاحب لکه څنګه مې مخکې یادونه وکړه واورې ورښتونه دي او کابل کې هم واورې وشوې. ستاسو نظر هم اخلو دغه واورې څومره په نیک پال تاسو نیسئ؟ مننه کمال صاحب محترم، سلامونه نیکې هیلې تاسو ته، د ملي راډیو تلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ګرانو هېوادوالو ته. وعلیکم السلام. خدای دې وکړي چې خوشحاله اونۍ پیل کړې وي او روانه ورځ په خیر سره تېره کړي. نو د واورو په رابطه باندې کمال صاحب محترم، واورې او باران د الله پاک نعمت ده چې په خپل مخلوق باندې وروي. نو د موږ هېواد له نږدې 15-16 کلونو راهیسې د سختې تندې لاندې ده. دغه ډول ورښتونه زه او یوازې زه نه بلکې ټول هېوادوال او وګړي چې دي دوی به دا انشاءالله نیک ګڼي او دا د الله رحمت ده. له دې سره به په هېواد کې اوسالي رامنځته کېږي. له اوسالۍ سره به د موږ فصلونه کروندې وده کوي او د اوبو هغه کومې ذخیرې مو چې کمې سوي هغه به پوره کېږي. له دې سره له یوې خوا که چېرته دا د هېوادوالو لپاره نیکمرغي او نعمت ده، له بلې خوا یو شی وایي چې ډېر سي بیا ګنډېر سي. نو په ځینو سیمو کې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي. خدای دې وکړي چې هېوادوال او یو بل ته لاس ورکړي، له دغو ستونزو مشکلاتو یو بل سره راوباسي او د دې ترڅنګ حکومت هم انشاءالله چې دوی په خپل وس او زور او توان سره چې کوم دوی سره موجود د له هغې نه کار اخلي. دغه ډول هغه خیریه بنسټونه چې وس او توان یې رسیږي او هغه سیمو ته دوی لاسرسی کېږي، هیله ده چې له هغو سره مرسته او کومک وکړي او هغه هېوادوال ډېر تر ډېره هغه ګاونډي او همسایګان او نږدې سیمې ولسوالۍ او خلک چې دي چې پوهېږي په یو ځای کې لاره بنده ده، یو څوک په مشکل کې دي، باید هغو ته رسیدګي وسي. ځکه د موږ د هېواد که تاریخ ته وګورو، موږ له یو بل سره مرستې هغه که په ولږه دي، که په تنده دي، که په واورې او باران کې دي، په ټولنیزو بنسټونو باندې سوي دي. یعنې که چېرته موږ ته حکومت هم رسیدګي ونه سي کړای، نو هغه خلک کولی شي چې دغه کار وکړي او له دوی نه د موږ هیله دا ده چې دوی دغه خپل دودونه په هر ډول مشکلو ستونزمنو حالاتو کې ژوندي وساتي. ډېر مننه عابد صاحب، تاسو ته په چارو کې بریا او خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، نن مو د استاد سره یوه ډېره مهم موضوع باندې بحث کوو چې هغه ژبکورنۍ ده. ژبکورنۍ استاد، دوستان دغه ژبه چې موږ او تاسو پرې غږېږو، موږ او تاسو یو بل ته د عامه البته د پوهاوي راپوهاوي یوه وسیله ده، پرې خبرې کوو. حتما یو تاریخ لري، یو کورنۍ لري چې کومه ځای راپیل شوه، کومه ځای راورسېدله، څومره غاښونه لري، څومره څانګې لري، ژوندۍ ژبې کومې دي، مړې شوې ژبې کومې دي. په دې نړۍ کې ډېری داسې ژبې دي چې ډېرو انسانانو پرې خبرې کولې، کلونه پیړیو پرې خبرې کولې، خو اوس هغه ژبې نشته، بیخي د منځه تللي دي او هغه آثار یې هم په اصطلاح موږ ته نه دي راپاتې، شاید ځینو راپاتې وي. نو انشاءالله په همدې موضوع به بحث کوو. استاد محترم، لومړی به پوښتنه به زه دې ځای نه پیل کړم چې خپله ژبکورنۍ څه ته ویل کېږي او بیا به وروسته په نورو اړخونو او نورو طرفونو هم بحث او خبرې کوو. مننه کمال صاحب محترم. ژبکورنۍ له دوو کلمو نه، یعنې دغه خپله کلمه چې ده دا له دوو برخو نه جوړه ده، چې یوه ژب ده یا ژبه ده او بله چې ده کورنۍ ده. نو د موږ ګران لیدونکي په دواړو اړخونو باندې پوهېږي او دا دواړه سره یو ځای سوي دي، یو دریم نوم یې رامنځته کړی چې هغه د ژبو کورنۍ ده. څرنګه چې موږ کورنۍ لرو، قومونه، قبیلې لرو، دغه ډول ژبې هم په خپل منځ کې ډلې سره لري. خو دغه ډلې څنګه رامنځته سوي دي؟ هغه تاریخي خپلوي چې د ژبو په منځ کې موجوده ده او د ژبو ترمنځ هغه غږیز، وییز او نحوي ورته والی چې د ژبو په منځ کې موجود دي، نو دغه ژبې په کورنیو او ډلو سره ویشلي دي چې موږ دې ته په علمي اصطلاحاتو کې یا د ژبپوهنې په اصطلاحاتو کې د ژبکورنۍ اصطلاح کاروي. یعنې هغه ژبې چې وایي د غږونو، د کلمو او د خبرو د طرز له مخې، د ګرامري جوړښت له مخې سره ورته والی ولري او دغه ژبې په یوه ډله کې راځي، دغې ته ژبکورنۍ ویل کېږي. ډېره مننه، ډېر په زړه پورې. استاد، که داسې بیا پوښتنه وکړم چې او شاید ما ته به دا سوال ډېر جالب وي، نور ته به دومره جالب نه وي چې دغه ژبه رامنځته کېدل هم یو پوهه غواړي، یو سیستم غواړي.
ځینې ژبې څنګه رامنځته شوي یا که داسې پوښتنه وکړو چې دا ژبه څنګه رامنځته کیږي؟ مننه کمال صاحب محترم. موږ په دې اثارو کې چې کوم بحثونه سوي دي په څېړنیزو اثارو کې دلته په ژبه باندې یا د ژبې په رامنځته کېدو باندې فلسفي بحثونه سوي دي، خو اکثر وخت موږ باید خپل هغه عقیدوي اړخ هغه چې موږ په هغې باندې باور کولی شو، نو د دین له مخې چې موږ د ژبې پیدایښت ته وګورو، الله جل جلاله په قرآن کریم 11 آیات د سورت بقرې کې فرمایلی دي وعلم آدم الاسماء کلها، موږ آدم علیه السلام ته ټول نومونه ورزده کړل. نو ځینې تفسیرونه چې دي هغوی وایي چې له دغو اسماو نه موخه چې ده دا د ژبو ورزده کول دي آدم علیه السلام ته چې د موږ ټولو انسانانو بابا یا پلار ده. نو یو دغه دلیل ده، یعنی قرآن کریم کې تقریبا 25 ځله د ژبې یادونه کیږي چې له هغې نه 3 ځلې شاوخوا دغه ژبه ده چې کومه د غوښې نه جوړه ده، او پاتې 22 ځله چې ده هغه دغه وینده ژبه ده یا دغه ژبه چې موږ یو بل پې پوهوو، موخه ترېنه دا ده. په سورت رحمان کې الله جل جلاله فرمایي چې ما انسان پیدا که او ده ته مې بیان ورزده که. نو موږ له دیني اړخه چې ګورو له هغه وخت نه چې الله جل جلاله انسان پیدا کړی ده ته یې ژبه ورکړې ده، او فلسفي نظریات چې دي دوی بیا وایي چې نه انسان چې کله پیدا سو دا خو هغه د ډاروین د نظریې په بنیاد باندې یا د نورو چې انسان وخت په وخت تکامل کړی د دوی د طبیعت پښې کړي دي، دغه دردونو مشکلاتو نه چې دوی کوم اوازونه له خولو نه راښکلي دي بالاخره یې دا سره منظم کړي او له دې نه ژبه رامنځته سوې ده. دا د ژبې د رامنځته کېدو اړخ ده چې موږ د خپل دیني عقیدوي او علمي اړخه دې ته وایو چې دا د الله جل جلاله انسان پیدا کړی ورسره یې ده ته ژبه هم ورکړې ده، خو داسې دا ژبې رنګارنګ څنګه سوي دي یو دلیل یې همدغه د قرآن په بنیاد باندې ده چې وعلم آدم الاسماء کلها، یعنې ده ته ټول یعنې دا ژبې چې اوس موجودې دي دا ټول آدم علیه السلام ته ورښودل سوې وي. بل دلیل چې ده هغه دا ده چې په هغه وخت کې چې کله انسانان پیدا سول ډېر سره وپنځېدل نو دوی ته الله پاک ژبه ورکړې وه، خو یوه ژبه وه. وروسته چې کله دوی سره پنځېږي مهاجرتونه رامنځته کېږي، په هغه وخت کې دومره د اړیکو وسایل نه وو، د تګ راتګ سرعت دومره تیز نه وو لکه اوس، نو دوی چې کله دا فاصلې واخیستې سره لرې سو هلته دوی له نوو پدیدو سره مخ سول، نو د دغو نوو شیانو ښکارندو سره چې کله دوی مخ کېږي هلته دوی له هغه مورني وطن نه ځان سره د دغې پدیدې یا د دغه شي لپاره نوم نه ده راوړی، نو هلته یې یو نوی نوم کېښوده. دا و چې په هره سیمه کې د بېلابېلو شیانو لپاره بېلابېل نومونه رامنځته سول، او له دې سره د ژبو رنګارنګۍ رامنځته سوې. اوس په دنیا کې ګڼې ژبې موجودې دي او شته ده، حتی د ژبو ترمنځ ډېر عجیب او غریب، یعنې کله چې سړی دغه بحثونو ته ننوځي ډېر خوندور سي. لکه په ځینو ژبو کې یوازې چپه او راسته سته، شرق غرب شمال او جنوب بیا نه لري. یعنې دا ما یو مثال ورکړه، داسې ډېرې رنګارنګۍ په ژبو کې شته ده. نو د ژبو د تنوع یا د رنګارنګۍ ترمنځ هم قرآني دلیل شته او هم په فلسفي یا هغه په ساده اصطلاح علمي دلایل شته ده چې هم د ژبې په رامنځته کېدلو بحث کوي او هم د ژبو په رنګارنګۍ باندې چې ژبې څنګه سره جلا جلا دي. که دغې اړخ ته بیا راوچو شي دا ژبکورنۍ بیا څنګه رامنځته شوله؟ بالکل کمال صاحب محترم، دا چې ژبکورنۍ څنګه رامنځته سوي دي په سر کې مو وویل چې د دوی ترمنځ هغه ځینې ورته والي وي چې موږ دغه ژبې سره راټولوو او دوی بیا په یو ګروپ کې سره جوړوي. نو کله چې هلته انسان ته لومړی یوه ژبه ورکول سوي، وروسته دوی بېلابېلو سیمو ته سره کډوال سوي دي، نو دوی بېلې ژبې رامنځته کړي، بیا یې ریښه یوه کېږي، یعنې یوه ژبکورنۍ دې موجوده واوسېږي. خو دا چې موږ دا نسو معلومولی چې تر له څه وخت نه انسان په نړۍ کې ژوند کړی ده، دقیق وخت یې نه ده معلوم، او دغه یوه ژبه بیا بله له کومې ژبې نه راوتې ده، هغه ژبه بیا له کومې ژبې نه رامنځته سوې ده. لکه موږ اوس په پښتو ژبه کې ګڼې لهجې لرو، ممکن ځینې داسې لهجې موږ ولرو لکه دغه ورمړي لهجه چې دا اوس ځان ته یوه ځانګړې ژبه ده او د موږ له ژبې پښتو ژبې سره د یوې کورنۍ ژبه ګڼل کېږي، ویل کېږي چې دا د پښتو ژبې یوه لهجه وه، یوه برخه وه پسې، نو دا وخت سره لرې سو او ځان ته یوه ژبه ده. نو په دغه ډول باندې دا ژبه اوس هم شته ده استاد؟ هو زموږ په لوګر او د پېښور په کاڼیګرام کې په دې باندې خلک خبرې کوي. د لوګر ولایت خوشۍ ولسوالۍ به وي انشاءالله، خوشي چې ورته وایي، خوښۍ. نو د ژبو ترمنځ دغه لومړی سرچینه چې کله دغه ژبې یو له بل سره دومره تفاوت پیدا کړي یا سره بیلې شي چې د دوی په صرفي او نحوي
ګرامري سیستم کې بیلتون رامنځته سي نو دا یوه ژبه د یوې کورنۍ کېږي او بله د بلې ژبې کورنۍ کېږي خو دغه بدلون چې د پتن نه ده د یو کال د سل کالو خبره نه ده بلکې دا سلګونو کلونو ته حتی زرګونو کلونو ته ضرورت لري تر څو پورې دا ژبې یو له بل نه سره جلا سي بیا د دوی ترمنځ هغه کوم لږ توپیرونه چې سره ورته وي یا سره جلا وي نو یا د بیلو کورنیو یا د یوې کورنۍ ژبې ګڼل کېږي. بیا که داسې وایي چې مشهورې یا لویې ژبکورنۍ بیا کومې دي؟ د موږ د استادانو او د نړیوالو څېړنو په پایله کې چې دوی کومې څېړنې کړي دي د ژبو تر ټولو لویه ژبکورنۍ چې یادیږي یا موږ یې پیژنو هغه د هند او اروپایي ژبو کورنۍ ده او ورپسې د حامي سامي ژبو کورنۍ ده او د التایي ژبو کورنۍ ده د قفقازي ژبو کورنۍ ده دغه شی د چیني تبتي ژبو کورنۍ ده یعنی په سر کې چې ما د کومې کورنۍ یادونه وکړه هند او اروپایي ده تر ټولو لویه د ژبو کورنۍ ده چې د نړۍ اکثریت نفوس یا که داسې ووایو تر 85 سلنې پورې نفوس ټول په دغې هند او اروپایي ژبو کورنۍ په ژبې یا د دغې ژبې کورنۍ په ژبو باندې خبرې کوي. له دې نه وروسته د چیني تبتي ژبو کورنۍ ده چې یوازې 100 سلنه خلک د چیني ژبې باندې خبرې کوي. د نړۍ د ټول نفوس نه 100 سلنه خلک په چیني ژبه باندې خبرې کوي. دومره لویه د ټول نفوس نه. دومره لویه ژبه چې د هغه په حامي سامي ژبو کورنۍ کې عربي ژبه ده چې په هغې باندې ډېر وګړي خبرې کوي او بیا د موږ په پښتو فارسي ژبه چې ورکې دي دا د هند اروپایي ژبو کورنۍ ده. په دغې کورنۍ کې چې دا بیا لوی یعنی د نړۍ ډېرې لویې ژبې یا په اکثره نړیوالې ژبې د همدې کورنۍ نه دي. د بیلګې په توګه انګلیسي ژبه ده، فرانسوي ده، هسپانیوي ده، روسي ده، الماني ده. دا هغه ژبې دي چې نړیوالې ژبې دي. د موږ ژبه هم د دوی سره د دوی په کورنۍ کې ده. بالکل په همدغې کورنۍ کې ده. کوم مشترکات لري استاد زموږ؟ کمال صاحب محترم زه دومره ویلی سم چې د دوی ترمنځ ګرامري یا نحوي ورته والي هم شته ده په ښکاره ډول چې د موږ عام لیدونکي په دې باندې پوه سي. موږ مور وایو، په فارسي کې مادر ویل کېږي، په انګلیسي کې هم مادر ویل کېږي، په فرانسوي کې میر ورته وایي. د موږ په وزیري لهجه کې هم مور ته څه ویل کېږي؟ میر ویل کېږي. موږ فادر ورته وایو، پلار ورته وایو، په فارسي کې پدر ده او په انګلیسي کې فادر ده او په فرانسوي کې فیتر ده. نو دلته وګورئ چې دغه اړیکه ده. دا هغه ورته والی دی چې پوهان دغه دعوه کوي چې یو وخت دغه ژبې د یوې کورنۍ ژبې وي. یا د حساب له اړخه که موږ وګورو موږ یو وایو، په فارسي کې یو ده، په انګلیسي کې ون ده، په سنسکریټ کې یوه ده، په وستا کې یوه ده. نو دغه ډول دا دوه مړې ژبې دي، سنسکریټ او وستا، خو د همدغې کورنۍ ژبې دي. نو د ژبو ترمنځ دغه ورته والی دي چې پوهانو دوی د یوې کورنۍ ژبې ګڼلې دي او په نړۍ کې یا دغه اثار چې ما مطالعه کړ تقریبا تر 12 ژبکورنیو پورې معرفي شوي دي چې نورې کورنۍ وړې وړې دي. په سر کې لویه کورنۍ هند اروپایي ژبو کورنۍ ده، ورپسې حامي سامي د ژبو لویه کورنۍ ده او چیني تبتي سپیدې کې چیني ژبه راځي. التایي ژبو کورنۍ ده چې په هغه کې ترکي او ازبکي او ترکمني دغه ډله ژبې ولاړې دي. کمال صاحب محترم ډېر په زړه پورې ښکلی بحث دی. که په دې دواړه بحث وکړو یا خبرو کې دا سوال وکړم چې په ټول نړۍ کې څومره ژبې شته دي؟ کمال صاحب محترم دغه کومې څېړنې چې شوي دي دوی لخوا دلته دقیقې شمارې یا هغه احصایه نه ده ورکول شوې چې په نړۍ کې څومره ژبې موجودې دي. خو دغه ټول پوهان له ډېر احتیاط سره د 7,000 6,000 7,500 شاوخوا ژبې په نړۍ کې دوی خبره کوي چې شاوخوا دومره ژبې موجودې دي چې یوازې 140 ژبې د دې تنها په هندوستان کې موجودې دي او د دغو 7,000 ژبو نه به په راروانو یعنی تر 2030 کاله پورې د دې 6,000 یا 6,500 یا 7,000 ژبو له منځه به نیمې ژبې مړې سي، وبه مري یا به متروکې سي، نور به خلک په هغو ژبو باندې خبرې نه کوي. یو شمېر ژبې په یعنې دا به ولې مري؟ علت یې څه ده؟ علت دا ده چې له یوې خوا خو د ټکنالوژۍ سرعت ډېر تیز ده، له بلې خوا ځینې ژبې په ډېر سرعت سره خپرېږي. سیمې کلتوري سیمې دي، جغرافیایي سیمې دي، دا ټولې څه کوي؟ تر خپل هغه اغېز او اثر لاندې یې نیسي. بل علت دا ده چې ځینې ژبې
یوه بیلګه د قفقازي ژبو د کورنۍ ویل کېږي چې هغه د روسیې په سرحدونو کې یا د دوی تر هغه واک و اختیار لاندې سیمو کې دغه سیمه موجوده ده. هغلته دغې سیمې ته ویل کېږي چې د ژبو کان ورته ویل کېږي، یعنی کلي تر کلي پورې ژبې فرق کوي، کلی په کلی ژبه فرق کوي. حتی داسې ژبې هم ورکې شته ده چې هغلته یوازې یو کور یا 10 نفره په هغې باندې خبرې کوي. نو دغه د نفوسو کموالی، د هغو د ادبي اثارو نشتون، د هغو ژبو لپاره حتی بالکل لیکلی سیستم نه درلودل، دا هغه علتونه دي چې دا ژبې به ورو ورو له منځه ځي. او د نړۍ شاوخوا 100 ژبې داسې دي چې د دنیا د نفوسو 95% په دغو 100 ژبو باندې خبرې کوي، او پاتې دا 15% چې دي دا په د 2000 یا 9,500 ژبو باندې خبرې کوي. نو دغه هغه علتونه دي یا دغه د نړۍ د ژبو شمیر او حساب دی. استاد که تاسو دلیل وویل چې ژبې ولې مري، ښه که داسې پوښتنه وکړو چې ژبې ولې مري او ولې ایجادېږي، آیا داسې امکان د دې هم شته چې نوې ژبې را جوړې شي؟ او کمال صاحب محترم، ژبې چې مري د هغو علتونه موږ یاد کړل. حتی دغه کوم صورت چې موږ د ټکنالوژۍ ګورو که دا روان وي، موږ خپلې ژبې په خطر کې ګورو. نو د دې د ژوندي ساتلو لپاره کار پکار ده، او تر ټولو لوی کار چې موږ ژبه پې ژوندی ساتلی سو هغه یوازې علمي کار ده چې موږ ژبه کې علم رامنځته کړو. موږ په خپله داسې نوښتونه وکړو چې تر څو د موږ له ژبې نه غیر په نورو ژبو کې موجود نه وي، تر څو خلک دې ته مجبور سي چې دا ژبه زده کړي، تر څو له هغې علمي پانګې نه کار واخلي. دا د ژبې د ژوندي ساتلو لپاره کار ده، او د ژبو د مرګ لپاره هم علت همدا کېدلی شي کله چې په یوه ژبه کې علمیت موجود نه و، کله چې یوه ژبه د کار او د اقتصاد او د سیاست او د دین ژبه نه وه، نو ژبه د هغه علتونه دي چې ژبه مرګ ته ټیل وهي او بالاخره ژبه مري. ډېره مننه. خدای وکړي چې وخت کم دی، ما ته وایي زه یوه بله پوښتنه کوم، استاد ستا سره به خبرې وي. راځم په خپله خوږه پښتو باندې بحث کوم. پښتو ژبه په کوم وضعیت کې ده؟ آیا د پښتو ژبې لپاره لکه څنګه چې تاسو یادونه کېده کار شته دی که نه؟ آیا د دې اندېښنه شته دی چې تر 2030 کاله پورې به همدغسې روان وو لکه د اوس چې روان یو، زموږ ژبې ته به یا خطر پېښ شوي یا پراختیا کړې وي؟ کمال صاحب محترم، دغه فیصله به د ما لپاره یو څه ستونزمنه وي. یو نظر ستاسو اخلم، البته یو نظر که نه؟ کمال صاحب محترم، په علمي لحاظ باندې که موږ وګورو د موږ په ژبه کې داسې نوې علمي پنځونې یا موږ دا شی پوهان او څېړنې یا سیاسي ملاتړ نه لرو چې د موږ ژبه د هغه قسم وده چې د نړۍ ژبې لګیا دي کوي، موږ د هغه وده ولرو. خو په ادبي لحاظ یا په ټولنیز لحاظ باندې د موږ ژبه د مرګ نه ځکه بچ ده چې دا اوس د ټکنالوژۍ ډګر ته ننوتې ده، یا د معاصرې ټکنالوژۍ چې ده دا په دې ژبه باندې پوهېږي، د دې لپاره قاموسونه لیکل سوي دي، د دې لپاره علما روزل سوي دي چې دې ته په شعوري ډول لګیا دي کار کوي. نو د ما نظر دا ده که چېرته دوی خپل کار ته سرعت ورکړي او خپل ژبه د علم ژبه وګرځوي، نو زه فکر نه کوم چې دا ژبه دې مړه سي، بلکې دا به پسې لا وده وکړي، خپره به سي او خلک به یې د زده کړې لپاره هیله من واوسي. څومره اړین ده چې موږ پښتو ژبه اقتصادي شي، اقتصاد په اقتصاد کې ورګډه شي؟ ډېره زیاته اړینه ده. کمال صاحب محترم، د موږ هېواد د اوس د موجوده نظام کې موږ ګورو چې د نړۍ اکثره خلک دلته، یعنی دغه هېواد یو ټارګېټ ده چې دوی دلته اقتصادي لاسونه باید راوغځوي او نن یې باسي. زه یو لنډ غونې مثال ورکوم. کمال صاحب محترم، دغه د مدیترانې په د مصر او د سودان ترمنځ چې دغه کوم مصنوعي کانال جوړېده، د دغه کانال ژبه شاوخوا خلکو غوښتل چې عربي نه واوسېږي. نو مصر د دې مخالفت وکړه که چېرته د دې دغه ژبه عربي نه اوسي، موږ دا کانال نه غواړو. نو که چېرته د موږ دغه موجوده د واک خلک دغه هڅه وکړي چې دوی خپلې ژبې دغو خلکو ته وایي که چېرته د ما په ژبو له ما سره تړونونه ولرئ، نو ژبه موږ به دغه کار وکړو، که نه موږ دې ته زړه نه کوو، بلکې هغه چا سره یې کوو چې هغوی دغو ارزښتونو ته ژمن واوسي. نو په هغه صورت کې به د موږ ژبه د اقتصاد ژبه سي. یو دوست کیسه کوله، کله چې زه لاړم درملتون ته، یو درمل مې اخیستل، زیاتره معمول دی چې په افغانستان کې متاسفانه هغه معیار نشته دی او ستونزې مشکلات و، معیارونه نشته. اوس لا نیکه مرغه کار ورته روان دی په دې برخه کې. که وګورې په هر څه به انګلیسي لیکلي وي، انګلیسي نړیواله ژبه ده او زیاتره زموږ افغانان په انګلیسي نه پوهېږي، یو څو محدود شمېر خلک دي چې په انګلیسي پوهېږي، نور نه پوهېږي. نو هغوی درملتون ته لاړم، یو شربت مې ولیدل، په هغې باندې په ډېره روانه خوږه پښتو باندې هم لیکنه شوه، په خوږه دري باندې
باندې پر دواړه ژبو لیکنه شوې وي هغه د مشخصات د درمل لیکل شوي زه ولاړم هغه مې راواخیستل کله مې شکور ته راغلی ډېر مؤثر او ګټور هم و خپله تولید یې په افغانستان کې و نو زه پوښتنه هم دا کوم چې څومره مهمه ده چې موږ ان پښتو ته اندري ته په دې کار وشي چې دغه ژبه مثال د اقتصاد ژبه که موږ تولیدات لرو که نور باید په دغه دواړو ژبو پرې لیکنه وشي او دا باید لازم وګورو تر څو زموږ او تاسو ژبې په خپل هېواد کې ژوندی پاتې شي نه شي دا چې د نورو ژبو یرغل په دې هېواد کې راغلی وي او زموږ دواړې رسمي ژبې چې پښتو دري دي دا مثال پیکه کړي وي یا له منځه یوسي بالکل کمال صاحب محترم کله چې یو هېواد تولیدي کېږي تاسې ډېرې ښه ټکي ته اشاره وکړله ما نه هېر و دغه د موږ تولیدات دي که په یو اړخ د دغو تولیداتو نړیواله ژبه لیکل کېږي دا نړیواله اړتیا ده چې موږ باید ولیکو خو بل اړخ ته موږ د خپل فرهنګي ودې لپاره د خپلو هغو ارزښتونو د ودې لپاره چې موږ یې لرو او موږ نړۍ کې په پیژندل کېږو د هغې لپاره کار کول پکار دي او دوی باید د خپلو تولیداتو باندې که چېرته له دې چې تولید صادریږي نو په هغو باندې خپلې ژبې ولیکي او که چېرته واردېږي مثلا یو شی د ما هېواد ته راځي چې هغه دلته استعمالیږي که چېرته زه د همغه تولید په استعمال باندې په هغه ژبه باندې پوه نه سم نو زه به په استعمال څنګه پوه سم تجاران که چېرته دغه هېواد ته یو شی راواردوي دوی ته ښایي چې د دغه وسایلو او د دغو تولیداتو هغه کتلاکونه هلته هغو کمپنیو ته هغو تولیدخونو ته د خپلو ژبو هغه اپرونه ورکړي چې دغه کتلاکونه یې موږ ته په دغو ژبو باندې راولیکئ نو له دې سره به د موږ د ژبو د ژوندي پاتې کېدو د علمي او ادبي د ودې لپاره د اقتصاد او سیاست د دخول لپاره به د موږ ژبو ته یو څه سوي وي او کمال صاحب محترم د ما هیله له دغو تولیدخونو نه دا ده چې دوی د پښتو ژبې کومې لیکنې چې په خپلو تولیداتو باندې کوي دا ډېرې غیر معیاري دي موږ دغه پوهنتونونه د دکتورا لیسانس او ماسټرۍ په کچه باندې د ادبیاتو په برخه کې محصلین روزي نو که چېرته دغه کارونه تاسې په خپله کوئ نو زه به په جای د دې چې تاسې ښه یې کوئ خرابه به یې کوئ دغه کسان به له یوې خوا به دوی ته یو سالم مصروفیت وي له بلې خوا به د ژبې خدمت شوی وي او له بلې خوا به د هغوی لپاره یوه ښه ازوښه ګرځېدلې وي نو له دوی نه مې هیله دا ده چې د دغو لیکنو معیار ته ډېر جدي پام وکړي ډېره مهم موضوع ده انشاءالله یوه ورځ په همدې دواړه بحث کوو استاد یوه بېله موضوع ده چې مثال ځینې ګورم د اوس هم په همدغه اوس حالت کې ځینې اعلانونه دي ځینې کمپنۍ اعلانونه په پښتو ژبه کوي او تاسو پوهنه چې پښتو یې ګوډه ماته کړې ده پښتو هغه پښې او لاسونه یې پکې ورمات کړي سره د دې چې دلته پښتانه شته دي لیکنې البته خبرې کولی شي نریشن ویلی شي هر څه ویلی شي متن ویلی شي ښه صحیح په ادا یې ویلی شي معیاري یې ویلی شي مګر متاسفانه دوی د یو څو روپیو په خاطر چې یو کس راوغواړي هغه ته مثال وړاندیز وکړي یا یو چا نه همکاري وغواړي دا نه غواړي په یو بل مثال دري ژبې ورور یې ګڼي یا یو پښتون راجګېږي دري وایي هغه غلطه دري وایي یا یو دري ژبه راجګېږي پښتو وایي غلطه وایي هماغه ده چې ډېرې ستونزې ګډوډي ده په دې برخه کې کمال صاحب محترم موږ باید دلته اهلیت او وړتیا ته وګورو دغه ما دا خبره عموما وکړه هغه څوک چې په یو متن لیکي کم له کمه د هغې ژبې له یو متخصص سره د هغې ژبې له صحیح د هغه سړی به پښتون وي خو هغه په دغه برخه کې تخصص نه لري هغه ژبه چې څه ډول جوړښت لري له هغه سره سم لیکنه تاته نشي کولی له هغه سره سم وینا تاته نشي کولی نو دغه خلک به د ارزښت احساس وکړي د تاسې کار به سم ترسره سي او کار به مو اهل کار ته سپاري ډېره مننه قدرمن استاد پوهانیار عبدالبصیر عابد چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ تاسو ته خوشحاله مننه